د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي او ډېر زیات مهربان نامه سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ د همیشه بهر افغانستان ډېرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسې ټول به ښه اوسئ او انشاءالله ستاسې ژوند او چارې به په خیر سره روانې وي. د خپرونو په دوام دته دا ځل نو غواړو په جلال آباد ښار کې د سرخود سرکې څخه یو ښکلی ولاګ ولرو. نو دا چې تاسو ته بهتره معلومات دی چې مازدیګری دی او بیا هم موسم باران ته چې دی یو څه جوړ دی. نو تاسو ته بهتره چې په دوسرکۍ چوک کې طبعا هر وخت بیروبار او ګڼه ګوڼه د هېوادوالو ډېره زیاته وي. نو دلته اکثره نو سبزیجات میوهجات په دې ورځو کې د وطن ښه پرېمانه خرڅېږي او موږ هم نیغ په نیغ ورځو دا چې په دې وخت کې په دوسرکۍ بازار او چوک کې څه ډېر خرڅېږي هېوادوال په کومو کارونو مصروفه دي. نو غواړو تاسو لپاره پې نننی ولاګ ولرو. نو په دې تمه چې تر پایه راسره پاتې شئ او دغه ولاګ راسره په مینه وګورئ. پیل کې چې موږ چېرته ولاړ یو تاسو دغه سهاله موږ سره ګورئ. دا نو د کابل څخه چې موټر راځي د لغمان څخه او د روټۍ څخه هغه طرف دی. دې خوا چې بیا تاسو ته معلومیږي دا نو دوسرکۍ بازار چوک دی. دې پلو بیا هغه پلازې او ودانۍ دي چې ماشاءالله ډېرې زیاتې ښکلې او په زړه پوره دي. تاسو ګورئ چې دې ورځو کې د وطن میوې او ماشاءالله ښې پرېمانه پر کونج کې او پر ولسوالۍ او بازار کې ښې پرېمانه خرڅېږي او یو څه ارزانه هم دي. نو اکثره هېوادوال په دې ورځو کې خوړل د زړه ښه کوي. بیا په دوسرکۍ بازار کې چې دی دغه شیان زیات خرڅېږي. موږ هم تاسو ته غواړو چې نیغ په نیغ همدغه بازار در وښیو چې څه خرڅېږي او هېوادوال څه وایي د خپلو کارونو په تړاو باندې. نو چارخوا ګورو همدغه هندواڼې او خټکي ډېر زیات دی او دې ورځو کې بازار ګرم دی. دا تازه او خواږه خټکي من یو نیم سل روپۍ یو نیم سل فیصله تازه او خواږه خټکي من یو نیم سل روپۍ یو نیم سل روپۍ خټکي او هندواڼې یو نیم سل ماشاءالله ښه ارزانه. خټکي من یو نیم سل روپۍ یو نیم سل روپۍ تاسو دغه راسته موږ سره وګورئ بالکل ټول همدغه هندواڼې دي او خټکي دي او بازار یې ښه زیات ګرم دی. بشر ښه دی؟ سلام علیکم. انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شپې ورځې په خیر دي؟ لاس سپیکر دې لږ بند که وبخه. څنګه یې؟ الحمدلله شکر د خپل موسم سره څنګه یې؟ بس د الله مهرباني پرون ډېر ښایسته باران شوی کنې ګرمي خو ډېره زیاته وه واز ورېده. بېشکه نوم دې راته واخله. نوم یې پولاد خان دی. پولاد خان د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ اصلي کابل ولایت سروبي ولسوالۍ خو پیله په ننګرهار کې اوسېږو. سمرخیلو کې به کور دی پوه شوې. ماشاءالله یخ کابل دې پرېښه او ګرم ځای ته راغلی. بس څنګه که روزګار هم دلته بس ژوند هم دلته تېر شوی دی. یعنې وخته راغلی وخته راغلی ډېر وخته راغلی. ماشاءالله موږ چې ګورو دې مازدیګر کې دا د خټکۍ او د هندواڼو بازار سخت ګرم دی. او ډېر ګرم بس همدغه سیزن دی تازه میوه ده که نه خلک یې خوري په دې خاطر نه وي راوتلي. بیلن ارزان دي قیمت لري خلک یې اخلي که نه اخلي. مناسب ریټ کې دي په دې بیلان شله دي که 13 روپۍ دي 2 منه په یو نیم سل باندې 2 منه په یو نیم سل. یعنې دې ورځو کې کم خرڅېږي ډېر خرڅېږي؟ ډېر خرڅېږي یو ډاسن 2 ورځې کې خرڅوي. ماشاءالله تا تر اوسه پورې شی کړی که نه؟ بس شکر دی بس دغه پاتې دغه لږ مال پاتې نور خلاص دی الله مهرباني. تقریبا څو منه وپاتې؟ داسې 50 منه شاوخوا وپاتې انشاءالله. انشاءالله ایستلي یاره داسې 200 منه به مې ایستلي. ماشاءالله الله پرې نور هم برکت واچوي خوشحاله اوسئ. ماشاءالله موږ چې ګورو هندواڼې ارزانه دي موږ هېوادوال ځوانان نوشابې څکي دا بهترین شی دی. هغه باید هندواڼه او خټکۍ استعمال کړي دا ډېر ضرورت لري بدن ته او باله دې ګرمي سړي نه خوله ځي مالګه پرې واچوه ښه مزه کوي هندواڼه بېرته خپل ویټامین سي پوره کوي. او که کور کې جوسر یې مثلا کولی جوسر ونه جوړ کړي هغه هم بیخي شی دی په دوا یې ورکړه په هندواڼه او خټکي ورکړي ښه خبره ده. نور خو څه پیغام نه لري؟ نه مهرباني بس هېوادوال نه دا نه لري چې ډېر باید استعمال کړي په دې ګرمۍ سیزن کې خټکۍ او هندواڼه نه ده دا ښه شی دی پیدا لري. دا پیپسیګان پیدا دومره نه لري لکه داسې لري. څومره وخت هم دا کاروبار کوي؟ یاره داسې وایي چې مخکې خو هم د شفتالان خرڅول او مڼې هغې سیزن نور ختم شو اوس هم دا شروع کړي دا یو 10 ورځې کېږي چې دې ته راوتلي. کوم سیزن شروع شي هماغه کاروبار کوي؟ هماغه کاروبار هغه خلک ښه وړي بس ارزانه یې که نه. ماشاءالله بیا نو د وطن میوه کې ښه بلد دی. بالکل وطن میوه خو وطن خو بس خپل ګلونه دي وطن تولید خو ویاړ په موږ کوو پوه شئ. بیا هم ډېره مننه خوشحاله مننه الله دې ژوندی لرو ښه مازدیګر وکړي. لیدونکو را سره پاتې شئ نو ورځو په همدغه راسته کې د نورو هېوادوالو سره خبرې کوو چې هغوی څه وایي. نو فعلا لپاره بازار د همدې شیانو ښه ګرم دی. تاسو یې موږ سره په دې انځور کې وګورئ. دې خوا نو درز غوبل سوپ
خیبر استاد دلته پخوي ډېر زیات مشهوره دی او هر وخت پرې بیروبار هم زیاتي تاسو له موږ سره په دې انځور کې کتلی شئ چې هر وخت د باندې چې د مازدیګري کې هغه بیروبار زیاتي تاسو به اکثره په انځور کې معلومیږي چې په خیبر استاد اکثره د رزغوبل صوبه نه چې د بیروبار زیاتي مازدیګري کې ګرمۍ په موسم پر اتک سره تاسو ګورئ د لیمو شربت هم ماشاءالله ځانګړي مشتریان لري چې دام یو څه زیات وځي د مشتری سره به خبرې وکړو چې دوی څه وایي فعلا لپاره روزګار څه ډول دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ بیا هم ستړی مه شئ ښه انشاءالله صحت د ښه دی شپې ورځې په خیر دی انشاءالله ډېره مننه الله سلامت څنګه یې مازدیګري موسم سره څنګه یې والله شکر دی الحمدلله ښه سور کې خوشحاله یې ورسره نور موسم انشاءالله ښه دی شکر دی الحمدلله ښه سور کې نوم دې څه و نوم مې خیبر خان مومند دی صاحب مومن صاحب مخکې خو هلته نه وي ته نه صاحب هغه مې ملګری و او دلته زه ولاړ یم تقریبا د څلور پنځو کالو دلته ولاړ یم دلته شربت خرڅوم ډېر ښه فعلا لپاره بازارونو څنګه دي شربتونو یاره شکر دی الحمدلله او مشتري ولاړ هغه ته کار هم کوو سید انشاءالله خبرې به هم کوو د خیر انشاءالله ښه یوازې د لیمو شربت جوړوئ لیمبو هم شته روح افزا هم شته او ګوړ هم شته ستا د کوم یو مینهوال ډېر دي والله چې لیمو مینهوال ډېر دي ماشاءالله د لیمو او لا لیمو د خپل وطن دی که نه د بل ځای نه راځي دا ایراني راځي ایراني راځي او پاکستاني هم راځي خپل وطن چې کوم دی هغه لږ نری دی ترشوالی نه لري د دغې د وجې څوک خاص نه خوښوي او تقریبا اوس خو دا ګرمي هغه پیل ورځې دي که نه او تاسو بازارونه څنګه دي یاره زما بازار شکر دی الحمدلله ښه دی یعنې مشتریان ښه دي یاره انشاءالله شکر دی الحمدلله تقریبا څو بندره خالي کېږي ورځې یاره تقریبا چې من یو نیم من لیمبوګان مونږ وباسو د الله په رحم سره یو نیم من او د خیره دا به څو ګیلاسه راځي بیا نو تقریبا مونږ دکانداري کم از کم 4,000 3,5 زره خوشا مونږ دکانداري کوو ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله الله یې پکې نور هم برکت واچوي آمین همدې ځای کې ولاړې هم دلته ولاړ یم صاحب سهار راهیسې سهار هم دلته ولاړ بیا ماخوستن بېرته کور ته ځئ ماخوستن انشاءالله کور ته دلته کلب والا هلکان دي هغه تقریبا لس نوي بجو پورې هغوی راوزګارېږي او بس بیا انشاءالله چې هغې روزګار شي هغې شربت وڅکي بیا ځم زما کور ته انشاءالله خوشحاله خپل روزګار کوي الحمدلله شکر دی بس من کوم یو شربت وشکو د لیمبو والا تا د لیمبو والا جوړ کړه خوښه دي روح افزا هم ته د پکې اچولی شم مشکل نشته نه اوس ته خپله پوهېږې که نه چې شیخ راځي یاره لیمبو مینه واز دی خو لیمبو اوس که مشکل نشته اکثره وایي هغه ښه وي که نه وټامین سي لري که نه او وبه یې څکونه چې تا خوښه ده او صحیح ده په سر سترګو او ډېره مننه خوشحاله اوسئ څه به ووایي هغو ځوانانو ته چې مثلا کار نه کوي بهانې لټوي چې والله کار نشته دی څوک وایي چې یاره کار نشته دی هغسې په زور لګېږي کوم سړی محنت وکړي خواري وکړي کارونه ښه ډېر دي دا غلطه خبره چې زه پاکستان راغلم یا زه بانکي ځای زه په خپله پاکستان راغلم صحیح ده خو ما خپل همت نه دی بایلودلی د دې افغانستان کې د افغانستان بچیان دلته ټول عمر تېر کړی هغوی خپل همتونه بایلودلي موږ شکر دی خپل همت نه دی بایلودلی یعنې که 200 که 300 الحمدلله شکر دی پرې شکر وباسئ شکر الحمدلله په دې حال باندې دغسې ده د الله سره بدترونه بدتر شته خو په دې حال شکر دی چې 200-300 ګټو شکر دی الحمدلله ماښام خپل کور ته ځو ښه ارام باندې سملو نه نه چا غږ شته نه چا غږ شته خپل کار دی الحمدلله شکر دی بیا هم مننه برکت وي الله دې عزت منکړي قدرمن شي لیدونکو راسره اوسئ زموږ ولاګ جریان لري انشاءالله موږ دغه شربت وڅکو بیا به د نورو هېوادوالو سره خبرې وکړو چې هغوی څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله دغه تور زړي چې دي دا ریحان دی ریحان دي او دا وایي د ازمېښت لپاره صحیح که نه دا د خوالي دپاره د معدې خوالي دپاره معدې اخوال لپاره دي او نو اوس خو مازدیګری دی دلو خاص انشاءالله ګرمي هم شته که نه ګزاره کوي موسم نه ولا ګرمي شته دوب دی ماشاءالله د استاد په لاسونو د برکت یې ډېر خوندور شربت واقعا تیاروي دې کې صرف شکرین نشته دی انشاءالله په ذمهوارۍ په ورځ د قیامت هم ذمهواري شته اخلاص پکار دی که نه کاروبار کې همداسې ده دلته ولا خان نه ډاکټران اکثر راځي موږ ته یاره وایي شربت موږ ته جوړ ده بیا ګپ شپ لګوي موږ خانه تاله راځو پوه شخصي لیمبو دپاره تاله راځو موږ هر وخت راځي موږ هم په خدمت کې
هم ستړي مشئ ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو دا د دوسرکۍ د چوک مین ساحه ده. دې بل تاسو کومه راته ښکاري دي که نو بیا اکثره سبزیجات خرڅېږي او دې طرف ته چې کوم یو سړک دا لاړ شوی دی اوس خو د ټیلر پناه کې تاسو به اوس حاضر کې در وښیم دا بیا نو مستقیما ځي سرپو طرف ته تر څنګ چمتلي خلګاڼو ولسوالۍ شیرزاد او حصارک خواته ځي او دې خوا چې بیا ورځو موږ نو انشاءالله سرکاري شی ته خرڅېږي هغه تاسو در وښیو. نو هلته ماشاءالله مازدیګر کې بیروبار ډېر زیات دي. نو په دې لاره باندې چې د اکثره ټیلرونه هم زیات راځي د کابل څخه او بیا ځي همدغسې مستقیما تورخم خواته او رینګ روډ باندې ځي. بیا دلته چې د مازدیګر کې ترکارۍ ښه زیات بیروباري ورځو تاسو ته هغسې هم په ژوندۍ بڼه په همدغه ولا کې درښیي. مخامخ چې موټر راځي او دې طرف نه ځي مخکې مې چادونه وکړه خلګاڼو ولسوالۍ سرپو د حصارک شیرزاد دې سیمو ته ځي او له هغې طرفه بېرته راځي. دا خو نو سبزي ده ماښام ته هم نو وخت کم پاتې دی او ورځو هلته به له هېوادوالو سره خبرې وکړو. په دې هیله چې تر پایله سره پاتې شئ او ولاګر سره په مینه وګورئ. بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست درنو او زیات خوږو لیدونکو. نو موږ بالاخره راغلو د سبزي فروشۍ راستې ته. لاندې نو ټوله ترکاري خرڅېږي د سبزي کوم چې د خپل وطن ده او ماشاءالله دې ورځو کې ښه پرېمانه ارزانه هم ده. موږ مخکې هم خپرونو کې یادونه کړې ده او دلته به انشاءالله تاسو لپاره په ژوندۍ بڼه در وښیو چې دلته کومو قیمتونو باندې خرڅېږي او څه ارزانه شوي دي. انشاءالله د دې بیروبار تاسو موږ سره په اکثره خپرونو کې کتلی دی که هغه پروژه کې دي او که پروژه کې دي. دا بازار نو اکثره بیروبار زیات لري. نو اوس نو مازدیګری دی او ماښام ته هم ډېرې کمې شوي پاتې دي. دې وخت نو اکثره بیروبار زیات دی ځکه هېوادوال ستنېږي بېرته کارونو ته البته کورونو ته ځي بېرته. نو زه ورځو هېوادوالو سره خبرې کوو چې هغوی څه وایي. پیل کې بلته یو ورور سره خبرې وکړو چې دلته رومیان خرڅوي چې څه وایي ده. السلام علیکم ستړی مشو مشره. وعلیکم السلام وروره بخیر راغلی. ډېره مننه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ولا خیر. خو ودرېږه نه یاره ډېره بخیر. څنګه بېدمه یې؟ ولا بس اختر ورځې دي پوه شې تشویش است پوه شې بس ټینشن دی نو. خدای دې پکې خیر واچوي. خلک اختر دپاره خوشحاله دي تشویش کې ولا خوشحاله یم ورته خو په دغه کې لږ تشویش کې یم پوه شې هلته مې قرباني په غاړه ده او 100% مې ورته اراده ده چې انشاءالله چې قرباني وکړم. ځان ته مې اراده لرم او مور ته خو اوس چې دې حالاتو ته ګورم زه چې مني مور دپاره یې وکړو که ځان ته هم نه کړو چې مور ته یې وکړو. الله دې وکړي انشاءالله الله په مهربانه دی. توکل په خدای تقریبا مخکې خو څو ورځې لا شته که نه هماغسې انشاءالله خو 5-6 ورځې شته خو اول خو کوشش کوو زه یم چې ځان ته یې وکړم که نه او که ځان ته نه خو بیا مور دپاره خود مني انشاءالله کوشش الله مهربانه دی. تېره لپاره بازارونه څنګه دي رومیانو؟ ولا ښه دي دا 2-3 ورځې کېږي لږ رومیانو بازار تیز دی پوه شوې. نور مخکې ښه ارزانه 50-60 روپۍ پاکټ اوس ده 2-3 ورځې کېږي 100 ته رسېدلي ماشاءالله. بیا خو به ورسره مزدوري ښه شوي نو؟ نه انشاءالله ښه ده مزدوري ښه ده بس پاکټ دا ارزانه وي نو طبعا تاسو هم پکې ګټه کمه وي نو چې قیمت یې تاسو هم پکې ګټه ښیي نو. هو بس شکر دی اوس دا رومیې ما راوړی مثال په 50 یا په 100 خرڅوم 10-15 ګټي 100 روپۍ خلک یې اخلي که نه؟ بس اسوګې چې الي هغه په 100 شل عملي او اسوګې چې نه الي که نه هغه بیا په 50 هم نه الي. اوس خو دا خو چې دی اړین شی دی که نه غوښې را روانې دي اختر لپاره خلک باید اوس نه ورته ذخیره وکړي نو کېدای شي اختر کې بیا په 300 روپۍ وي. ولا خلکو باندې خدای پاک ښه شی نه دی خوړلی نو دا خلک بیا څه ښه شی ویسي. هلته په 40-50 روپۍ پاکټ ورکوي ټول تورکونې دي 15 کیلو 15.5 کیلو دي دلته موږ 7 کیلو پوره اچو وزن هم پوره دی
پوه شوې خلک په ترازو کې وهي خو موږ دا کار نه کوو الحمدلله څنګه اوس وزن یې پوره دی؟ تاسو خپله تللي دي دا که نه؟ و موږ خپله تللي خپل په لاس 7 کیلو وزن یې پوره دی ده تا خپله دا چېرته اخیستې اوس؟ دا ما خپله په پټو کې اغوستې پټو ته پس ځې؟ هو ځم روزانه ځم ګپ لګوې ګوره. بس ګپ مپ په دې کې نشته ځکه وطنۍ سودا ده که نه هو وطن کې بس په تقریبا منډه یو میاشت مخکې دا رومیان نه و که نه ډېر زیات ګران و ګوره د ایران چې راتله اوس چې دا راوتلي دي وطن څومره سهولت رامنځته شو تاسو لپاره هېوادوالو لپاره؟ والله وروره وطني راودي دي که نه خو ښه ورځ هم پکې سمه نه ده لیدلی ته یعنې مخکې مزدوري ښه وه؟ مزدوري ښه وله دا څه حساب دی دا؟ مخکې مزدوري ښه وله شاټي به پکې راتله پوه شې تاوانونه به هم کېده ګټې به هم ولې اوس شاټي نه راځي اوس د وطن لومي ده که تا ورتېلو چې په 100 ویل ته په 80 ورکوي نو بس په همدغه کې پوه شو بس ګډ وډ دی بازار جنس فرق کوي بیا که نه؟ او جنس فرق کوي نو فرق کوي خو دلته خلک فرق نه شي کشلی پوه شو ولال ته پاکټ ورکوي وی په 80 او هلکه و پاکټ ته خلاص کړه چې څه شی پکې اوس یو څوک راشي مثلا پیدا شي که نه دوکاندار یې تا نه ټول واخلي ته به څو ګټه وراشي ټول ورته ورکړي؟ بلا چې به ټول والي که نه 15 روپۍ ګټه ورکړي شاپر پکې ورکوم مې ورته خوشحاله یې وکړې؟ هو بس دی که نه په دې لږو به قناعت کوو خدای به ډېرې راکړي بېشک همدغسې ده. ډېره مننه. وروستی پیغام کې څه لرئ هېوادوال د اختر را روان دي څه ورته وایي؟ بس وروره هېڅ پیغام نه لرو بیخي؟ هېڅ زړه م خفه دی پوه شوې دا انشاءالله تشویش مه کوه الله بار څه تشویش وکړي. په لږو مړه توکل په خدای بس د الله په چې تا توکل دغه کړي که نه ارادار څه به کېږي نه انشاءالله. 100% خپل په الله باندې باور لرو پوه شو امید باور لرو انشاءالله زه کېږي انشاءالله ځان مشکل مه کوه. ډېره مننه بیا هم خوشحاله اوسئ. لیدونکو راسره اوسئ زمونږ ولاګ جریان لري تاسو لپاره به دغه ساحه در وښیو چې دلته اکثره نو مازدیګري کې ترکاري به ارزانه وي وخرڅېږي. تاسو ماشاءالله دې قاري صاحب دغه منتو ګورئ تازه منتو روزانه لري سره پخوي. یو ورور سره خبرې وکړو ستاسو دا مونږ مخکې هم له مونږ سره کتلی دی د روژې په خپرونو کې چې دلته ډېره ښایسته لکه چاران او چولو چکني خرڅوي چې فعلا دی څه وایي. السلام علیکم ستړی مشر وروره. وعلیکم السلام جوړ په خیر صحتمند خیرت دی. ډېره مننه ته ښه انشاءالله صحت دی ښه دی؟ شکر دی الحمدلله الله نه راضي والله دې راضي شي. انشاءالله اوسئ. څنګه یې ګرمۍ سره؟ ولا شکر دی فی الحال نن ورځ انشاءالله ښه وکړم ذره. بس شکر دی الحمدلله هوا موسم لږ ښه دی. تاج محمد یې که نه؟ بالا افسر څنګه دی فعلا لپاره د بازارونو څنګه دي؟ ولا شکر دی بس الله نه راضي او بس چې قسمت نصیب وي هغه الله رسوي. ماشاءالله مخ کتلې روژه کې خو د بیروبار زیات روژه کې چې بوزه کې څه خېلي؟ بوزه کې ان شاء الله لږ څه ناڅه همغسې حساب دی خو لږ کمزوری دی. لږ کمزوری دی لکه د ټول اقتصاد همداسې مسلسل کمزورتیا شته دی. لکه مخکې رسونه یسته څو منه اوس څومره وباسئ؟ لکه مخکې هم تقریبا داسې وایي چې 10 منه 8 منه 15 منه اندازه ته همداسې مې ویستله اوس چې دی لکه اندازه تقریبا 2 منه 3 منه ته راغلی.
دا اوس تاسو جوړ کړی نن کنه تاسو خلاصيږي اوس دا تقریبا چې شپې تر 9 پورې خلاصيږي ان شاء الله چې کله خلاص شو بیا ځي کنه کپات کې کله کله ما چې خلاص شو د خیر زو اصل نملا سے بجو پورې سیده کنه زمونږ روټین دی اكو بیا خلاص نشي ما چې خلاص نشي به هم سامان بندو مې خپل خوري او خامخا پتا سیم خرو ډیر مننه ژوند دی څومره وخت هم دا کاروبار کوي تقریبا ډیر زیات وخت کیږي بیا هم تقریبا یاره الله مې د غاړه نه باندې یو شل 15 کاله کېږي 25 کاله فقط هم دغه پالې دي کچالان دي نن لوبیا مې پکړه نه ور سره او لوبیا هم ور سره ستا وز کوم یو مینوال ډېر دي د پالې کې د لوبیا د ټولو مینوال زیات دي نه ډېر چې دي د کچالانو مینوال دي ماشاءالله زه چې ګورم هغه رنګ هم چې دی که نه زلمي اوسه او کچالان غوندې ورته دی که نه یو شاګرد نه پاتې شوی یاره کېدی شي کوم نقل کړی دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ ماښامې دی او اختر لپاره چې دی کمې ورځې پاتې دي اختر لپاره څه تدابیر نیولي دي اختر کې هم دغه شیان به خرڅوئ که نه کوم بل شی واچوئ بیا یاره خو شکر دی بس موږ همدغه کار دی او همده سیستم کې روان یو او پروګرام روان دی او زیاتره اکثره خلک چې دی میوې پروګرام لګوي وشورې منډۍ ته ځي د مالونو دپاره ښایسته ښایسته قربانۍ دپاره مال سپیشل مالونه خلک اخلي او الله پاک دې وس راکړي ټول مسلمانان دې د لوی اختر قرباني لپاره تیاری ونیسي د خیره نور خو پیغام نه لري اختر مبارکي نه بس د ټولو د مخکې په اختر مبارک شي اختر مبارک نه استاد هم چنه موږ اختر نه کوي اوس بس اختر ټول د خدمت کې دی ډیره مننه خوشاله اوسئ بیا هم مننه ژوند خوشاله اوسئ نو ډیره زیاته مننه درنو او زیات خوږو لیدونکو تاسو هم له موږ سره دغه ښکلی ولاګ په جلال آباد ښایسته ښار کې د سرخودو سرکۍ څخه د پیل څخه تر پایه پورې ننداره کړه دغه مازدیګري او ماښامي بازار دی چې ماشاءالله پکې بیروبار زیات دي مازدیګر څخه ونیسه تر د شپې ناوخته 9 بجو پورې نو دلته اکثره رش روزمره وي نو هیله منم چې دغه ولاګ ستاسو خو د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر یو بل دغسې ښکلي او په زړه پورې ولاګ سره چې زه بیا ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شه همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ د تماس شمیره 00250 15